زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. پوستخانی او توهین آمیز چلند. په چیک پوسټونو کې د خلکو په وړاندې له توهین ډک چلند او د قبایلي سیمو په شمول د پښتونخوا ټولو سیمو کې د تاوتریخوالي سره د خلکو په ذهنونو کې دا خبره ځای کړې ده چې هر کله له پوستې د تیریدو پر مهال به ځاني او مالی زیان ویني. له همدې امله د پښتونخوا خلک ډیر ناهیلي او ناامنه دي. په چیک پوسټو کې ولاړ عسکر د پنجاب له یوې ولسوالۍ څخه راغلي او د پښتني ټولنې د ساتنې او ټولنیزو ارزښتونو په اړه هیڅ معلومات نه لري او دا هر څه د یو جوړ شوي پلان له مخې دا کار کیږي. زه په 2011 کې د اردو د هغه وخت ویاند اظهر عباس بیان یادوم چې هغه وویل چې موږ هغه وخت دود مات کړی چې دا سیمه نه فتح کیدونکې ده. دوی زموږ فتح کولو لپاره راغلي. دوی داسې فکر نه کاوه دا چې کله دوی اجیر وو نو بیا ټول پښتون ملت د دې یرغلګرو په وړاندې جنگ وکړ. خو ستاسو لپاره مو خپله سیمه خالي کړه. د دوی پوستې د استعماري سیستم برخه وه چې د خلکو د ځان باور کمولو او د دوی تحرک کمولو هڅه کوله. له بلې خوا د دې پوستو په لیکو کې د عسکرو په منځ کې غیر اخلاقی کسان هم شتون لري. دوی هڅه کړې چې په ځوانو هلوکانو جنسي ځورونه وکړي. یو ځل چې د یوې نجلۍ د ځورولو هڅه وشوه نو ځایي خلکو دغه 2 چارواکي ونیول او هغوی یې له ځانه سره بوتلل. د خبرو اترو وروسته دغه چارواکي خوشي شول. په دې اړه د سیاسي ادارې لخوا هم خبرتیا خپره شوه. موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم پوسټ کړي. د چیک پوسټ په اړه دا زموږ په وړاندې تبلیغ شوی چې دوی د چیک پوسټونو له منځه وړو په اړه خبرې کوي چې له ترهګرو سره به مرسته وکړي. حتی یو تلویزیونی چینل د منظور پښتون په اړه د پسخند کلیپ جوړ کړی چې پکې هغه غوښتل ځینې نقاب پوش ترهګر په چیک پوسټ کې په برقه کې تیر کړي. په داسې حال کې چې معلومه ده چې ترهګر هیڅکله په ورته حالت کې په چیک پوسټونو نه راځي او دلته ډېرې پوستې وي چې ځینې وختونه یو بل ته پوستې لیدل کېدای شي. یو ځل دلته ښکته شي، تلاشي وکړي او بیا دا پروسه یو ځل بیا د بل چیک پوسټ سره تکراریږي. زموږ د تحریک د مخه هر 10 کیلومتره کې یو یا تر یو ډیر چیک پوسټونه شتون درلود. له دې څخه اټکل وکړئ که تاسو د ډیره اسماعیل خان څخه مکین سویلي وزیرستان ته لاړ شئ، کوم چې شاوخوا 170 کیلومتره لیرې دی، نو له څومره چیک پوسټونو تیریږئ او څه ور تلاشي کیږي. اوس به تاسې پوه شئ. د ډیره اسماعیل خان او ټانک ترمنځ چیک پوسټ شتون لري چې مانجی خیل چیک پوسټ نومیږي. له 80 څخه تر 80 مترو پورې موټر لري درول کیږي. بیا یو کس د ټولو مسافرو شناختی کارډونه اخلي او چیک پوسټ ته یې وړي. د چیک پوسټ ناست یو عسکر به پوښتنه وکړي چې تاسو د کوم ځای څخه یاست. اوس یو څوک د کراچۍ څخه راځي او وایي چې زه د ډیره اسماعیل خان څخه راغلم، نو معلومه نه ده چې آیا هغه رښتیا وایي. دوهمه پوښتنه بیا دا وکړي تاسو به چیرته ځئ. که څوک واڼه ته ځي او وایي چې زه ټانک ته ځم، نو هغه فوجي خو په هغه پسې شاته ځي خو نه چې آیا ټانک ته واقعي روان دی یا نه. درېیمه خورا عجبه پوښتنه دا ده چې ولې او د څه لپاره ځي. اوس که چیرې ترهګرۍ ته ځي نو هغه خو هغوی ته نه وایي چې ترهګري کوي. دا ټولې ژبې ویل شوي دي. بیا فوجي د شناختی کارت عکسونو ته ګوري او وایي چې ځه
ډیر وخت له لارې د لاس په اشاره یوازې وایي چې ځئ لاړ شئ. د مانجخیلو د چک پوسټ تیریدو وروسته شاوخوا 20 کیلومتره لرې کاوړ چک پوسټ راځي. په دې کې به هم ورته عمل تکرار شي. دلته یوه قلعه ده. موټرې په عمومي سړک نه پریږدي. موټرې به د جلا خامه سړک څخه تیریږي. له دې ځای څخه شاوخوا 10 کیلومتره لرې د منځۍ اصلي پوسته ده. ټول سپرلی باید ښکته راشي. د هغوی تلاشي به واخیستل شي. هر څوک به له 200 څخه تر 250 مترو پورې لرې په پښو ځي او درېږي به تر څو چې ډریور خپل ټول قواعد راجستر کړي. که تاسو نور 10 کیلومتره لاړ شئ نو د جنډولا چک پوسټ راځي چې د سړک په یو اړخ کې جوړ شوی وي. تاسو باید له موټر سره د هغوی خواته ورشئ. تاسو به عسکر ګوري. دوی به تاسو ته وګوري او بیا به هغه تاسو ته د تګ لپاره اشاره وکړي. که تاسو د درناوي تادیه کولو پرته لار پریږدئ نو پر تاسو به ډزې وکړل شي. دا اړینه ده چې دوی ته نږدې شئ او هغوی ته وګورئ. که تاسو نور 10 کیلومتره لاړ شئ نو د سپینکۍ راغځئ پوسته به راشي. دلته به هم همغه عمل تکرار شي. د 10 کیلومترو نور مزل وروسته د مرغۍ بند چک پوسټ راځي. هلته بیا ټول ښکته کیږي او پیاده له 100 څخه تر 150 مترو پورې تګ به کیږي. ډریور باید اسناد جمع کړي. یو ځل چې زه له دې ځای څخه تیریدم، کله چې ما انټري کوله، عسکر وویل تاسو چیرته ځئ؟ ما په بې فکرۍ سره وویل چې جغملایي. هغه وویل له هغه ځایه خو راتیر شوي یاستئ. ما وویل مخکې کومه سیمه راځي؟ ویې ویل سره روغه. ما وویل سره روغه ولیکئ. هغه ډیر په غوسه غونتی شو. په سره روغه کې د موټر له دننه څخه به فوجي ته د هغوی د سوالونو ځواب ورکوئ. هلته انټري کول شتون نه لري. له دې ځای څخه یو څو کیلومتره نور لاړ شئ. بیا به له موټر ښکته کیږئ. ډریور به اسناد جمع کوي او تاسې په شفاهي ډول هغوی ته وایي چې کوم ترهګریز کار پسې نه یاست روان. په دې توګه به د دوسیلي اصلي چک پوسټ راشي چیرې چې هلته به بیا انټري کول وي او له مکین مخکې یو بل چک پوسټ هم. دا هغه څه دي چې همدا نن ورځ هم شتون لري. انسان ته دا پریکړه کول ستونزمن وي چې آیا په پیدل ډیر ځي یا موټر کې ډیر سفر کوي. په پوستو کې ولاړ عسکر د خپلې خوښې خاوندان دي چې د تلو اجازه ورکوي که نه. ډیری وختونه ما هغوی چې لیدلي د چرسو په نشه کې ډوب وي. اوس که زه د مکین څخه کور ته لاړ شم، زما د کلي څخه مخکې 2 پوستې شتون لري. یو به یوازې د شناختي کارت پوښتنه وکړي او په دوهم کې دا پوښتنې چې ولې ځي. دا ډیره ځورونکې وي او زړه مې غواړي چې هغه راونیسم او په غوږ کې په چغو ووایم چې دا زما ځمکه ده. دا کلی زما دی. زما خوښه چې د هر مقصد لپاره هر وخت ځم. یو شعر دی. زما په سړک کې یو عسکر ولاړ دی او له ما یې پوښتنه کوي چې ته څوک یې او دلته څه کوي. موږ نشو کولی له خپل ځای څخه بل ځای ته لاړ شو. لکه څنګه چې ما د شکتاوي کیسه وکړه او د دې ترڅنګ توهین آمیز چلند خورا دردناک او د زغم وړ نه دی. موږ هغه مسلې روښانه کړې چې د خلکو د زړونو غږ وو. نو له همدې امله خلک د پی ټی ایم سره ډیره مینه لري. د منظور پښتین ټوپۍ دومره مشهوره شوه چې حتی د هغه په څیر ډیزاین شوي بوټان، شیټونه او جامې په بازار کې لاس په لاس پلورل کیږي. مګر فوج دا څنګه زغملی شي؟ د دوی په چک پوسټونو کې د پی ټی ایم ټوپۍ نیول کیږي.
زموږ په ارزښتونو کې د ټوپۍ اغوستل شامل دي او ټوپۍ هر رقم کېدای شي او دا هم واضح شوي چې یو پښتون د خپل ژوند څخه تیریدای شي مګر هغه اجازه نه ورکوي چې د هغه خولۍ او څادر ته دې سپکاوی وشي او دا احمقان د خولۍ په اخیستو داسې فکر کوي چې په دې به پی ټی ایم ختم کړای شي لکه زموږ په بندي کولو سره چې د مسایلو د ختمېدا فکر لري. حقیقت دا دی چې ستونزې به په خپل ځای پاتې وي. یوازې مخونه به بدل شي او سبا به یو بل څوک زموږ په ځای خبره راپورته کړي. د اختر په ورځو کې د ټوپیو د نیولو لپاره منظم نوي چک پوسټونه ترتیب شوي. د کوچني اختر په ورځو کې داسې کورنیو هم شتون لرلو چې خپلو ماشومانو ته د منصور پښتین خولۍ ونه لیږلې ځکه چې ظالم فوج د ماشومانو د سر څخه هم ټوپۍ اخیستې او په ډرامونو کې اچولې. له دې امله د اختر په جریان کې خلکو په ډیری ځایونو کې د عسکرو سره نښتې هم وکړې. زما کوچنی وراره او خویندو څخه هم فوج خولۍ اخیستې وي. په دې توګه فوج نشي کولای د یو چا له زړه څخه د یو چا مینه واخلي. هو، فوج ته نفرت رامنځته کولی شي. که خلک ستاسو په لیدو ویریږي او تاسو نشئ کولای د هغوی په زړونو کې ځای پیدا کړئ نو دا ستاسو ګناه ده. تاسې په چک پوسټونو د خلکو عزت او مال لوټئ او پی ټی ایم هغه کار کوي چې پایلې به یې خورا هیله بښونکې وي. ستاسو لخوا چې د پښتون فتح کولو پروسه چې پیل شوې وه هیڅکله به د دې چک پوسټونو او تاوتریخوالي په مټ بشپړ نشي. شاید دوی د تاریخ څخه درس نه وي زده کړی چې هر څومره چې تاسو په پښتون فشار راوړئ هغومره به راپورته شي او بیا به دومره سخته مبارزه وکړي چې د خپل ژوند خوندي کول به درته ستونزمن تمام شي. راځئ چې دلته زموږ د یوې واقعې یادونه وکړم. کله چې په سپینه میله کې تاوتریخوالی شتون درلود او دوکانداران یې له ځان سره بوتلل، زما ډریور د منظور پښتین ټوپۍ یا خولۍ درلوده. موږ پوهېدو چې دوی دا نیسي نو ما دا په ډشبورډ کې دننه کړه تر څو لانجه جوړه نشي. د تلاشۍ پر مهال دوی د ډشبورډ دننه دا خولۍ وموندله او راوایخیسته. ما وویل چې دا بیرته کېږدئ. هغه وویل چې موږ ته د پورته څخه حکم دی. ما وویل چې لومړی د دې حکم غیر قانوني او نامناسب دی او دا زما ملکیت دی. دا بم نه دی او نه هم دا مخدره توکي دي. تاسو دا نشئ اخیستلی. هغه وویل چې دا اخلو او نه یې درکوو. ما هم وویل چې ته څه ستا پلار به هم بیرته راکوي. د اف سی کارمند هلته ولاړ و. هغه وویل چې دا مسله پرېږدئ. ما وویل چې تاسو ولې ما ته وایي؟ ما خو د هغې ټوپۍ نه ده نیولې. هغه زما خولۍ واخیسته. د ماښام اذان روان و. پر دې وخت په لیوا کې له قومندان سره لیدل ضرور و. له هغه ځایه چې راستنېدم ماخوستن و او د پوستې فوجي هم بدل شوی. ما هغوی ته وویل چې دلته زما خولۍ وه، زما هغه په کار ده. هغوی وویل هغه لاړ دی او بیا مجبور شول یوه بله د منظور خولۍ یې راکړه. یوه عسکر وویل چې له دې خولۍ سره سپی لوبېدلی و. ما ورته وویل چې د هغه سپي بلا دې تاسو ته در وګرځي.